که چیرې تاسو ته یوه پروژه درکړل شوې وي چې د دې مسؤلیت تاسو څه دی او د دې ټولو هماهنګي تاسو وکړئ. تاسو ته یو وخت داسې ستونزه پیښیږي چې یو تعداد کسان د پروژې د اختلال لامل کیږي، د پروژې د فعالیتونو مخنیوی کوي، په پروژه کې کار نه کوي. څنګه تاسو کولی شئ چې دا کار په ښه شکل ترسره کړئ یا ستونزه پیدا کړئ؟ د دې په خاطر باندې چې دا کار ترسره شي، په پرنس 2 کې یو اصل دی. پرنس 2 د پروژې د مدیریت یو سرټیفیکیشن دی. په هغه کې دوی وایي که چیرې تاسو د دې ستونزې سره مخامخ کیږئ، تر ټولو ښه لار یې دا ده چې کارونه او مسؤلیتونه د هر نفر دپاره د هغو د لاسته راوړنو سره وصل کړئ. هر څوک باید مشخصه وظیفه ولري او د هرې مشخصې وظیفې لپاره باید مشخصې لاسته راوړنې وي. یو چاته یو بلانکټ ریسپانسیبلیټي